अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जो तاسو टीचर्स तاسو مرګري سلمان شال سټوډنټ مونږه یو نوې کورس شروع کوو چې زموږ د کورس نوم دی امازون. مونږه د امازون په حواله سره یو څو ویډیوګانې مخکې اپلوډ کړې وې خو هغه د یو کې د یو اس ای حواله سره نن چې مونږ کوم کورس شروع کوو دا مونږ سره د یو ای ای او د سعودي عربیا کې اس ای چې کوم دی راغی کورس دی. په تاسو نن په دې کورس کې ان شاء الله د سعودي عرب او د دغه چې کوم مونږه امازون شروع کوو په دوبۍ کې دا ان شاء الله موږ په دې کې سٹارټ کوو خیر سره. ټیک ته جی زموږ سره چې کوم دی په دې کې اولنې خبردار چې یاره بھائی موږ د یو کې موږ د دوبۍ او د سعودي مارکیټ ولې شروع کوو. دا داسې مارکیټ دی دا زموږ سره ایزیلی دی دا زموږ سره آسان دی او موږ چې کوم دی د کوم اکاونټ چې وي اکاونټ هم د دې فری جوړیږي. په دې کې دا اوس موږ په انګلند کې یا امریکا کې اکاونټ جوړو په کې موږ پیمنٹ کوو د اکاونټ لپاره کنه. خو د دې کې یو پلس پوینټ دی چې دا اکاونټ چې کوم دی زموږ سره فری اف کاسټ وي دغه موږ څه پیسې نه غواړي. اکاونټ زموږ فری کولای ویږي اکاونټ زموږ زر کولای ویږي او هغه باندې موږ زر کار هم سٹارټ کولی شو. ټیک ته جی نو ایز کمپیر ټو یو کې او یو اس ای زموږ د یو ای ای او د کې اس ای مارکیټ چې کوم دی هغه خره او دې کې ډېر سټوډنټان چې کوم دی هغه الحمدلله کامیاب دي او هغوی کار کوي پکې. ان شاء الله زموږ هم دا خواهش وي تاسو کورس زده کوئ او تاسو به په دې باندې د خیر سره ارنینګ کوئ. ټیک ده نو موږ شروع کوو راځو خپل کورس ته. دلته کې زه راتلل غواړم زه یم چې به ماته د دوبۍ مارکیټ راوړوه یا ماته د سعودي مارکیټ راوړوه څنګه چل به کوو هغې لپاره دلته کې به راشو موږ به ولیکو امازان. ټیک شو جی امازان دلته کې به ورکړئ ډاټ اے ای صحیح ده عرب امارات دا زموږ سره راغی. اوکې دا زموږ سره سعودي دوبۍ مارکیټ راغی او که تو فرض کوې چې بھائی ماله د سعودي مارکیټ پکار دی دلته کې به راشي اور به کې امازان دلته به ورکړئ امازان ډاټ اس ای اس ای مطلب دی سعودي عربیه. اوکې زموږ ته به د سعودي عربو مارکیټ راځي. نو دا زموږ سره دا وګوره دا زموږ سره د سعودي مارکیټ راغی او دا چې کوم دی دا زموږ سره د دوبۍ مارکیټ راغلی دی. کلیر شو جی دلته کې زموږ سره دا وګورئ دا زموږ سره د دوبۍ چې کوم هغه سیټیز دي که نه دا ټول زموږ سره په دې کې راغلي دي. دا زموږ سره د دوبۍ سیټیز دي او دا چې کوم دی که نه دا زموږ سره ټول د سعودي کوم مارکیټ چې زموږ ته هغه ښایي دا دی. دلته کې زه رالم دا زموږ سره د سعودي هغه مکمل پلیټ فارم راغلی دی. اوکې ګورئ زموږ چې کوم کورس کوو د امازان دا به زموږ سره هولسیل اف بی اے کورس وي. په دې کې موږ هولسیل اف بی اے کوو. هولسیل اف بی اے سره پر استعمالیږي. نو هولسیل اف بی اے چې کوم دی که نه ګورئ زه یم چې زه اکاونټ کولاو کوم او زه په هغې باندې څه خرڅوم څه راښکوم که نه جي موږ خپل سټور کولاوو موږ هغې باندې څه خرڅوو. که تو چې کوم دی که نه دا زموږ سره کوم چې دا تیار پروډکټس دي دا زموږ سره پروډکټس دي تیار دا زموږ سره ریډي میډ پروډکټس دي که نه که دا پروډکټس مونږ خرڅول غواړو که نه کوم چې مونږ تیار پروډکټ خرڅوو نو هغې ته مونږ وایو هولسیل. څه ورته وایو هولسیل ورته وایو. ټیک ده نو زموږ سره په هولسیل کې دوه پلیټ فارم دي یو ته مونږ وایو هولسیل اف بی اے او بل ته مونږ وایو هولسیل اف بی ایم. ټیک ده نو هولسیل اف بی اے چې کوم دی زموږ سره دی فلفلمنټ بای امازان او دغه چې دی هولسیل اف بی ایم زموږ سره دی فلفلمنټ بای مرچنټ. نو اف بی اے چې کوم دی که نه هغه دی فلفلمنټ بای امازان. مطلب دا چې زموږ څونه هم آیټمز دي زموږ څونه هم مونږ کار کوو زموږ څونه هم پروډکټس دي که نه هغه مونږ امازان ته ورکوو زموږ امازان به هغه خرڅوي او که هغې باندې زموږ کوم آیټم راشي واپس که نه مونږ ته کوم آیټم ریټرن شي د هغې ټول ریسپانسیبلټي چې کوم دی د هغې ډیلیوري د هغې ریټرن د هغې پیمنټ چې کوم دی د هغه ټوله ریسپانسیبلټي به د امازان وي. او کوم مرچنټ چې دی که نه په مرچنټ کې زموږ داسې وي چې یاره به یې که پروډکټ ډیلیور کولو د هغې د ریټرن کولو د هغې د پیمنټ کولو ټوله دغه چې کوم دی ریسپانسیبلټي هغه به په مونږ باندې وي. ټیک شو نو مونږ چې کوم دی زموږ دا کوم کورس چې دی دا مونږ کوو هولسیل اف بی اے فلفلمنټ بای امازان. مطلب دا چې څونه هم زموږ سره د آیټم ریسپانسیبلټي دي که نه زموږ چې کوم پروډکټ دی هغې که څونه هم ریسپانسیبلټي دی به زموږ هغه په امازان باندې وي هغه امازان والا راښکوي هغوی پوه او کار یې پوه څه خبره وایي. ټیک ته جي نو موږ به شروع کوو انشاءالله زموږ سره چې کوم دی هغه دی امازان هولسیل اف بی اے. اوکې موږ نن دوه خبرې زده کړې چې بھائی موږ به د دوبۍ مارکیټ څنګه کولاوو او موږ به د سعودي مارکیټ څنګه کولاوو. چې موږ د دوبۍ مارکیټ کولاوو موږ به لیکو امازان ډاټ ای ای او که دغه ورکوو د سعودي نو بیا به ورکوو امازان ډاټ اس ای. اوکې
ها زموږ څه چې کوم دی هولسیل بیا کې مونږ درې خبرې به ان شاء الله په دې کې زده کوو په دې کورس کې زموږ چې کوم اولنې دغه دی کنه ټاپک دی په دې کې نو به زموږ سره وی زموږ سره چې دی هغه دی پروډکټ هانټینګ مطلب په دې کې مونږ زده کوو پروډکټ هانټینګ چې مونږ به پروډکټ څنګه هانټ کوو مونږ به پروډکټ کو ګورو څنګه کله چې مونږ دلته کې ګوره امازون ته راشو مونږ په امازون کې یو پروډکټ ګورو کنه یو آیټم ګورو کنه ټیک شو د دې آیټم چې هغه مونږ ته دغه سیلوم کیږي او مونږ ته دغه پروفټ هم راځي اوکې مونږ به دې آیټم ګورو کنه چې هغه مونږ ته سیل هم وي او پروفټ هم راځي هغه ته مونږ کنه نو مونږ هغه په پروډکټ هانټینګ په ذریعہ باندې معلومو اوکې په امازون کې چې کوم دی مین سیز زموږ سره د درې خبرې دي یو پروډکټ هانټینګ دی بل چې کوم دی کنه دلته کې ګوره مولیکولر پروډکټ هانټینګ دویم چې کوم دی کنه زموږ سره دی پروډکټ سورسینګ په دې باندې پوهه کوم او دریم چې کوم دی کنه زموږ سره دی پروډکټ لیسټینګ ٹھیک شو چې موږ راغی لیسټینګ څنګه کوو نو پروډکټ هانټینګ چې کوم دی کنه پروډکټ وای سامان ته هانټینګ وای ښکار کول ته نو په دې کې موږ هانټینګ کور پروډکټ حواله سره چې به دې کې موږ هغه آیټمز ګورو چې کم زموږ سره چې وی دې کې موږ آیټم سرچ کوو خو هغه آیټم به سرچ کوو چې کم زموږ سره سوي سیل سیواوي زموږ سره مطلب دغه سیل کیږي زه به دې آیټم ګورم چې هغه زموږ سره خرڅیږي او موږ ته پکې پروفټ وي موږ ته پکې منافع هم راځي اوکې دویم چې کوم دی زموږ سره پروډکټ سورسینګ د پروډکټ سورسینګ مطلب دا دی تا خو اوس آیټم سرچ کو کنه تا خو آیټم هانټ کو خو د هانټینګ نه بعد به تاسو کې هغه به سورس کې مطلب دا دی چې هاو ټو بای پروډکټس موږ پروډکټ کم ځای نه اخلو موږ پروډکټ وسه څنګه ځانته راخکو موږ پروډکټ څنګه حاصلو اوکې نو موږ چې کوم دی هغه بس دې کې موږ ډیسکس کوو چې تو دا پروډکټ د لوکل مارکیټ نه اخلي که تو دا پروډکټ چې کوم دی کنده دا زموږ چې کوم ډسټریبیوټر وي دا غوی نه اخلي که دا تو د برانډ نه اخلي که دا تو د علي بابا نه اخلي که نه مطلب دا چې تو دا آیټم چې کوم دی دا تو د کم ځای نه اخلي دې موږ وایو سورسینګ او درېمه خبر چې کوم دا زموږ سره پروډکټ لیسټینګ چیرې به اوس پروډکټ ما واغستو کنه موږ باغه امازون ته لیګو بیا به امازون چې کوم دی کنه هغه لیست کوي یا موږ لیست کوو موږ په خپل سٹور کې موږ په خپل اکاونټ کې لګاو ٹھیک ده دلته کې موږ په دې کې اکاونټ کولاو ان شاء الله کنه کله چې موږ کورس مکمل کو بیا ور کورس باخره کې موږ اکاونټ کولاو کله موږ اکاونټ کولاو کو اکاونټ زموږ یو سٹور وی او دکان وی څنګه چې په بازار کې دکان نه وی کنه دې چې کوم دی کنه دلته کې زموږ سره په دې کې اکاونټس وی نو ما ځان یو سٹور یو اکاونټ کولاو کو زه اوس ټایم چې د باغ په آیټم لګوم نه ته موږ وایو پروډکټ لیسټینګ موږ به آیټم په دې کې څنګه لګاو دا به ان شاء الله موږ په دې کورس کې زده کوو ټیک ته چې دا موږ اولنې کلاس وو تاسو څه مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحال اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ